الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محترمو یوې خور پوښتنه کړې ده چې زموږ خاوند مسافر دی، نو کور کې ماشوم پیدا شه، نو په کور کې نارینه نه وه. دا ماشوم په غوږ کې زنانه ښځه اذان کولی شي که نه؟ محترم خور، ستاسې په جواب کې به ووایم چې که په کوم کور کې نارینه نه وي او ماشوم پیدا شوی وي، زنانه بالکل د هغې په غوږ کې اذان کولی شي. بیا که کله نارینه راسي، اعاده راګرځول هم نه غواړي، بس هم هغه اذان یې کفایت کوي. فتاوای محمودیه کې دا راځي په اول جلد 455 صفحه باب الاذان. دا شان په فتاوای خیریه کې هم راځي په اول جلد 228 صفحه. ممکن په دې باندې بعضې ورونه دا اعتراض وکړي چې په حدیث شریف کې دا راځي چې وکره الاذان والاقامة للنساء، د ښځو دپاره اذان او اقامت کول مکروه دي. نو د هغې به څه وجه وي؟ د هغې جواب امام تحتاوي رحمه الله دا کړی دی چې دا نهي پر دې باندې حمل ده چې د دوی اواز ستر دی، د دوی دپاره اواز اوچتول چې د دوی اواز نارینه واوري، نو هغه مکروه دی. مثلا په مسجد کې چې اذان کوي خامخا به یې نارینه اوري، یا که اقامت کوي خامخا یې نارینه اوري، چونکې د زنانو اواز عورت دی. نو په دې وجه باندې د هغې دپاره د اواز اوچتول مکروه دی. چونکې چې په کور کې د ماشوم په غوږ کې اذان کوي، نو په هغې کې پورته کېدل د اواز نه راځي، نارینه یې نه اوري، نو په دې کې کراهیت نشته. دا شان فتاوای عصریه 45 صفحه او همدا شان بدایع الصنایع اول جلد 302 صفحه باب الاذان، او همدا شان الموسوعة الفقهیه 2 جلد 320 صفحه کتاب الاذان. والسلام علیکم ورحمة الله.